د حمادیه دارالعلوم د واتساپ د ټولو ګروپونو ګډونوالو شاګردانو خواخوږو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو او معززو ورونو، تر هر څه مخکې د رمضان المبارک د میاشتې د راتګ مبارکي درته وایم. دوهمه خبره دا چې د رمضان المبارک اړونده ابتدایي څو خبرې سته د مسؤلیتو اړونده، هغه به په یو بل پیغام کې انشاءالله زموږ د خادمینو لخوا تاسو ته نشر شي. درېیمه خبره دا ده معززو ورونو، تاسو ته معلومه ده چې زموږ د واتساپ شاوخوا 50 ګروپونه دي. په هر ګروپ کې تر 200 زیات یعنی 250 نفره په بعضو کې څه کم وي. نو دا ټول زموږ ملګري دي، زموږ دوستان دي، ټوله پوښتنې کوي. همدا ډول پر نور اجتماعي پاڼو باندې هم پوښتنې کېږي. هغه د سوالونو جوابونو د خادمینو خپل منځي ګروپ چې دی په هغه کې جمع کېږي او زموږ د ادارې د خوا څخه تاسو ته جوابونه وړاندې کېږي. دا چې د رمضان المبارک میاشت یوه خاصه میاشت ده، د عباداتو میاشت ده، نو په دې منظور تاسو ته به هره ورځ د رمضان المبارک د میاشتې اړونده درسونه وړاندې کېږي چې په هغه کې به د روژې ټول مسائل حل وي. که تاسې د مهربانۍ له مخې لطف وکړئ، د چا چې ورته اړتیا وي هغه دا درسونه واوري، چندان به داسې مسله پاته نسي چې ستاسې ورته ضرورت وي او هغه دې جواب سوی نه وي. بیا هم که یوه داسې مسله پاته وه چې تاسې ورسره مخ واست، هغه مسله را استوئ، او یا یو بله ډېره عاجله مسله وه هغه را استوئ. البته نورې مسائلې لطفاً تاسې په دې رمضان مبارک کې مه رالیږئ. د رمضان المبارک میاشت که الله په خیر و عافیت تېره کړل، وروسته به بیا د خیر سره بیرته موږ ستاسې په خدمت کې یو، ستاسې په خدمت فخر کوو. الله تعالی دې تاسې ته اجر درکړي. تاسې نیکان خلک یاست چې دومره په زرو انسانان د یو دیني ګروپ سره یو ځای یاست او د دې ګروپ مسائل اورئ. په هر صورت خلاصه دا چې تاسې لطف وکړئ چې څوک ورته محتاج یاست دا درسونه په غور واورئ. چندانې د رمضان المبارک مسله به پاته نسي چې ستاسې هغه ضرورت پوره سوی نه وي. خو بیا هم که اړتیا وي هلته په درسو کې نه یې جواب سوی، موږ په هغه ګړي ستاسې ضرورت در پوره کوو. یا یو بله مسله عاجله وي، که عاجله نه وي لطفاً په روژه کې مسلې مه را استوئ. څلورمه خبره دا د معززو ورونو، په ډېر خوشحالۍ او په ډېر افتخار زه باید ووایم چې الحمدلله دا لومړی ځل دی چې په پښتو ژبه باندې موږ ستاسې ګډونوالو دپاره یو نوی اپلیکیشن فعاله کړي. دا اپلیکیشن یوازې په پښتو نه دی بلکې په فارسي، عربي، انګریزي هم دی. تاسې کولی شئ چې دغه اپلیکیشن انسټال کړئ. تاسې ته د روژه مات او د پیشلمي دقیق وختونه د حنفي مذهب مطابق ښیي او د 5 وخته لمنځو وختونه هم درښیي چې څه وخت د مازدیګر وخت داخلیږي، څه وخت وځي، د ماښام وخت څه وخت داخلیږي، څه وخت وځي، د څاښت د اشراق وخت، د سهار وخت، د ماخستن وخت. دا وختونه هم تاسې ته ښیي او تاسې کولی شئ چې دغه پروګرام یا دغه اپلیکیشن راکښته کړي یا انسټال کړي په خپل موبایل کې. د دغه ځانګړتیاو څخه یې ځانونه برخمن کړي او همدا ډول تاسې چې دغه پروګرام انسټال کړئ لومړی به په انګریزي ژبه
خو تاسې کولی سئ چې هلته سیټینګ ته ورسئ په پښتو ژبه کې، په فارسي کې، په عربي کې، او تاسې چې په هر ځای کې یاست اتومات هغه ځای انسټالیږي. که اتومات هغه ځای نیسي سربیره پر دې اوله صفحه باندې د لوکیشن علامه ده، هغه چې کښېکاږئ په هر هیواد کې چې یاست د هغه هیواد نوم ولیکئ، چې هغه مو ولیکئ د هغه هیواد ټول ښارونه تاسې ته ښکاره کېږي. خصوصا د افغانستان هر ولایت ښکاره کوي، بلکې د هر ملک ته ښکاره کوي. تاسې استفاده ځینې کولی شئ. او همدا ډول په دغه اپلیکیشن کې د زده کړو اړونده یو خاصه تکمه ده چې هغه کښېکاږئ، تاسې ته لینکونه خلاصیږي. د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو مکمل لیست تاسې ته خلاصیږي، تاسې استفاده ځینې کولی شئ. پنځمه خبره دا ده چې د دغه رمضان المبارک په میاشت کې به د دې هرې ورځې د درس ترڅنګ ترجمه هم درته نشریږي او یوه سپاره تلاوت به تاسې ته په غږیز ډول نشریږي. که تاسې په کار کې یاست، تاسې موټر چلوئ، تاسې دکانداري کوئ، هره ورځ چې دا یوه سپاره تلاوت اورئ، د دې د روژې مبارکې په میاشت کې د تلاوت ثواب بیخي ډیر دی او د روژې او د قرآن ترمنځ یو خاص تعلق دی، ځکه قرآن په دې میاشت کې نازل شوی دی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي څوک چې تلاوت اوري د هغه ثواب او اجر به هم داسې لکه د ویونکي ده. او که څوک فارغ وي په فارغه وختو کې خپله تلاوت وکړي خو ډیر ښه، که مصروف وي دغه تلاوت به هره ورځ تاسې اورئ انشاءالله. په آخره کې هیله ده تاسې موږ ته دعاوې وکړئ په دې مبارکه میاشت کې، موږ به تاسې ته دعاوې کوو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.